بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. نن به په HTML کې انټیټیګانې وایو او د کمپیوټر کوډونه وایو. نو راځو اوس خپله پروجیکټ اوپن کوو. راځه ما index.html اوپن کوم او له دې نه وروسته همدغه پروژه په ټکسټ ایډیټور کې هم اوپن کوم. له دې نه وروسته دوستانو دلته یو دانه فایل مونږ او تاسو باید جوړ کړو. په دې ساحه کې باید یو دانه فایل جوړ کړو. د دې ساحې نه زه جوړوم. راځم دلته یو دانه فایل جوړوم په نوم د test.html په دې کې به نو اوس موږ او تاسو کوډ کوو. دوستانو راځو اول انډکس صفحې ته. په انډکس صفحه کې اوس په دغه ساحې ته کله که موږ او تاسو ځیر شو نو په د دغه کانټاکټ نوم باید چینج کړو، په نوم د ټیسټ یې کړو. هغه ساحه چې کله تاسو را پیدا کوئ را به شئ دلته د دې نوم به ټیسټ کړئ. دا دې په خاطر باندې چې کله موږ په دې باندې کلیک وکړو هغې ځای ته لاړ شو. نو هغه فایل موږ د test.html په نوم باندې جوړ کړی ده. اوس یې که چېرته موږ ریفریش کړو او په دې باندې کلیک وکړو همغه صفحې ته به موږ بیایي. دلته اوس موږ تاسو عملي کوډ لیکو. نو دوستانو همدغه صفحه د ټیسټ په نوم باندې اوپن کوو. په دې کې فعلا شی نشته دي. زه ساده د HTML سټرکچر جوړوم او په دې کې هم چنان ورته لیکم چې دا زمونږ د ټیسټ ساحه ده. دا هم بندوم. نو دلته اوس راځو زمونږ او تاسو یو څو کوډونه لیکو. په کمپیوټر کې یا د کمپیوټر کوډونه لرو په HTML کې چې د کوډ KBD یا کیبورډ او سمپل ویریبل پری په نوم باندې کوډونه دي. د دې نه مونږ استفاده کوو. که چېرته مونږ د کوډ ټاګ نه استفاده کوو نو په څرنګه ساحه کې مونږ استفاده کوو. زه دلته یو دانه ټاګ جوړوم په نوم د پی یعنې پاراګراف. په دې کې زه لیکم چې this is our java code. دا زمونږ او ستاسو د جاوا کوډ ده. نو دغه کوډ چې څوک ورته متوجه شي دا مې سیف کړو. راځم دلته ریفریش کوم همغې ساحې ته ځم. دلته به مونږ او تاسو ته ښکاره شي. لږ به زوم ان کړم. نو دوستانو اوس دغه کوډ چې زه دلته کومه لیکم دا به زه په ټاګ د کوډ کې ولیکم. ټاګ د کوډ چې دا جوړوي ده په دې کې زه لیکم د جاوا کوډ system.out.println په قوس کې به تاسو په ډبل کوټیشن کې مثلا ولیکئ hello islamic world. دا چې دا زمونږ کوډ شولو. نو ګوره دوستانو د کوډ په ټاګ کې مو ولیکلو. کله چې دلته راشو او ریفریش کړو د هغې سره به تفاوت ولري، د عادي ټکسټ سره به تفاوت ولري. نو دا چې دا د جاوا کوډ دا مونږ په دې شکل باندې ولیکلو. تاسو کولی شئ چې په دې شکل باندې استفاده کړئ. د کوډ د ټاګ نه کولی شو د خودي کوډونو په خاطر باندې استفاده وکړو. له هغې نه وروسته مونږ بل ټاګ لرو په نوم د KBD. له دې نه وروسته مونږ کولی شو ووایو یو ټاګ په نوم د پاراګراف بیا واخلو. په دې کې زه یو سمپل شی لیکم په نوم د وینډوز شارټکټ. که چېرته مونږ او تاسو دا ریفریش کوو وګورئ په دې شکل په نوم د کنټرول کنټرول جمع اس چې دا څه کوي مونږ ته هر شی سیف کوي. که دا چې ته اوس سیف کو نو وګورئ په دې شکل به کارېږي چې د هغې ټکسټ سره تفاوت نه لري. نو د همدې لپاره مونږ یو ټاګ لرو چې د هغې نه استفاده کوو. ټاګ دا په نوم دی KBD یعنې کیبورډ. دا ټاګ چې دا جوړوي ده ان ټاګ به واخلی او د دې په آخر کې به فیسټ کړئ. په دې شکل باندې کولی شئ چې تاسو ته معلوم شي. وګورئ د دې نسبتا د هغې نه تفاوت پیدا شولو. د کیبورډ یا KBD د ټاګ نه د شارټکټونو په خاطر باندې موږ او تاسو استفاده کوو. بل ټاګ لرو په نوم د سمپل. که چېرته راشم د دې نه وروسته یو بل ټاګ په نوم د پاراګراف لیکم. په دې کې لیکم زه we don't have error in our code. زمونږ او ستاسو په کوډ کې کوم ایرر نشته ده که نه. اوس که چېرته راشو دا ریفریش کو نو په دې شکل به ښکاره شي. زه غواړم دغه ایرر چې دا موږ ته په یو شکل د سمپل وښودلی شي چې خلک
دې ترمنځ تفاوت وکولی شي. نو همدلته به تاسو یو دانه ټاګ په نوم دی SMP ولیکئ او د دې په منځ کې به دغه ټکسټ ور پیسټ کړئ. که چېرته دا سیف کړو او دلته راشو ریفریش پې کړو وګورئ نو دغه ایرر به د هغې سره تفاوت ولري. نو د سمپل ټاګ څخه په دغه شیانو کې موږ او تاسو کولی شو استفاده وکړو. نو له دې نه وروسته یو بل ټاګ هم لرو په نوم دی وار یا ویریبل. کولی شئ د هغې نه د ویریبل د ټاګونو په خاطر باندې استفاده وکوئ. که چېرته زه دلته یو ټاګ په نوم د وار یا ویریبل ولیکم په دې کې زه لیکم چې INT یا انټیجر د x مساوي ده له 12 سره. دا به سیف کم نو په شکل د ویریبل به موږ ته ښکارېږي. وګورئ د هغې نورو څخه تفاوت لري. نو د ټاګ د وار نه د دې په خاطر باندې موږ او تاسو کولی شو چې استفاده وکړو. له دې نه وروسته موږ یو بل ټاګ لرو په نوم دی PRE یعنې پرې. دا هغه ټاګ ده چې په دې کې هر نوع ټکسټ تاسو ولیکئ په همغه شکل به تاسو ته ښکاره کېږي. په تېرو ویډیوګانو کې مو هم لیکلی ده او هم ویلی ده افغان دلته لیکم، د دې نه وروسته دلته ټایګر لیکم. راځم یو 3 سپیسه نور اخلم، په دې کې زه 1 2 3 4 5 لیکم او همچنان دلته ندایه ورکوم. په همدغه شکل به د مونږ کوډ هم دلته ښکارېږي. ریفریش وګورئ دوستانو، افغان، ټایګر، 1 2 3 او همچنان ندایه. نو دغه ټکسټ نه تاسو د دې په خاطر باندې استفاده کولی شئ. خو کله چې په دې ټکسټ کې تاسو یا په دې ټاګ کې تاسو ټکسټ ولیکئ د عادي ټکسټ څخه تفاوت لري، د عادي ټکسټ څخه. نو دا چې و زموږ او د تاسو د کمپیوټر د کوډونو الیمنټونه وو یا ټاګونه وو. د دې نه وروسته موږ او تاسو په HTML کې انټیټیګانې لرو. انټیټي چې ده ډېره مهمه ده. موږ کولی شو چې د انټیټي په واسطه باندې هر نوع کرکټرونه جوړ کړو. وی په HTML کې زیاترینه کرکټرونه چې دي دا ریزرف شوي دي یا ریزرف شوي دي چې تاسو په هغه شکل باندې ولیکئ. وی که چېرته تاسو غواړئ دا ټاګ د کوچنیوالي علامه یا د لویوالي علامه تاسو په HTML کې ولیکئ نو دا ډېره سخته خبره ده چې تاسو ولیکلی شئ. نو د همدې په خاطر باندې مونږ کولی شو چې له خپله انټیټیګانو څخه استفاده وکړو. انټیټیګانې چې دي په 2 شکلونو یې مونږ ښودلی شو. یو د امپرسنټ یا د انډ علامه ورکوو، له هغې نه وروسته د انټیټي نوم ورکوو. همدغه کار کولی شو د نمبر په واسطه باندې وکوو. د امپرسنټ علامه ورکوو، د هغې نه وروسته د زینې یا هش علامه ورکوو، د هغې نه وروسته د انټیټي نمبر ورکوو. خو تاسو ته وایي چې بهترینه طریقه یې چې ده د انټیټي د نوم زده کول دي. د انټیټي د نوم زده کول ځکه ښه دي چې هغه تاسو کولی شئ په اسانۍ سره یې زده کړئ یا یې ستاسو په یاد پاتې شي. تاوان هم لري. تاوان یې دا ده چې زیاترینه براوزرونه نشي کولی چې هغه انټیټیګانې وپېژني یا یې سپورټ کړي. نو لیزر دین علامه چې ده د خپله د امپرسنټ علامه به ولیکئ، د هغې نه به LT وروسته ولیکئ. د LT نه مطلب لیزر دین مطلب ده او یا د نمبر په واسطه باندې. راځو دا ګورو په پریکټیکل شکل باندې. دلته دې ټول نه مخکې زه دلته راځم، لیزر دین علامه لیکم، د دې نه وروسته زه پکې لیکم چې HTML او دا بندوم. دا چې کله زه دلته راشم بند کړم نو ګوره دغه ټاګونه دا سیف کوم. که چېرته راشم په دې ساحه کې موږ تاسو وګورو ریفریش، موږ ته به په کوم شکل باندې ښکارېږي چې کله یې سیف کړو دا به موږ تاسو ته نه ښکارېږي. د علت څه شی ده؟ ځکه چې دا ټاګونه چې دي ریزرف شوي دي. نو د همدې په خاطر باندې موږ کولی شو چې دا رقم ته استفاده کړو، د امپرسنټ علامه، لیزر دین. او دغه ته هم تاسو باید متوجه وئ چې دغه نومونه چې دي دا کیس سنسیټیو دي، دا به همیشه تاسو کوچني لیکئ LS لیزر دین او د هغې نه وروسته به سیمیکالن ورکړئ. ګورئ که سیف کړو ریفریش کړو په دې شکل به موږ تاسو ته علامه ښکاره شي. دا ده. له هغې نه وروسته به تاسو ولیکئ HTML او همچنان له هغې نه به وروسته بیا د امپرسنټ علامه ورکړئ، ګریتر دین به ولیکئ، ګریتر دین او سیمیکالن. دا به ریفریش کړئ په دې شکل به تاسو ته ښکاره شي.
نو دوستانو ما درته ویلي وو چې دغه چې دي کیس سنسیټیو دي ګریټر دین زه لیکمه ګورئ که چېرته زه ریفرش کړم بیا به موږ ته کار وکوي خو دا چې دي کیس سنسیټیو دي تاسو به همیشه کوچني لیکئ نو د همدې په خاطر باندې تاسو کولی شئ چې هر نوع انټیټي ولیکئ زه که دلته اوس ولیکمه د HTML tutorial this is the HTML tutorial یعنی د HTML زده کړه د HTML زده کړې ته که اوس وکړو ریفرش کړو په دې شکل به مونږ او تاسو ته ښکارېږي نو دا یې ساینټکس شولو که غواړئ چاته د BR ټګ ورته وښایئ د هر یو ټګ ورته وښایئ نو تاسو کولی شئ اول به د امپرسنټ علامه ولیکئ له هغې نه به وروسته لیزر دین ولیکئ د هغې نه به وروسته تاسو سیمیکالن ورکړئ او دلته به بي ولیکئ بیا به امپرسنټ ورکړئ ګریټر دین سیمیکالن ریفرش په دې شکل به تاسو ته ښکارېږي دلته یې فاصله هم وخوړله نو دا چې دي انټیټي ګانې دي په HTML کې دوستانو په دې کې موږ کولی شو چې کله وغواړو سپیس اضافه کړو نو سپیس چې ده تاسو نشئ کولی بغیر د پری د ټګ نه استفاده کړئ نو موږ بیا کولی شو د NBS سپیس په واسطه باندې یې استفاده کړو که چېرته زه اوس دلته راشم دلته وګوره فاصله شته this is د دې اس ترمنځ زه که څومره فاصله هم ورکړم دلته نو دا به نه قبلوي سیف که دلته راشو هغه اګنور نیسي نادیده یې نیسي نه قبلوي نو د همدې په خاطر باندې تاسو د یوې انټیټي نه کولی شئ استفاده وکوئ په نوم د امپرسنټ NBS سپیس سیمیکالن به ورکړئ اوس به سیف کو ګورئ دلته به موږ او تاسو ته فاصله پیدا شي په دې ساحه کې ریفرش فاصله دا کولی شئ چې هر څومره زیاته کړئ کولی شئ د دې نه زه کاپي اخلم کنټرول C کنټرول V شپږ ځلې یا پنځه ځلې ما کاپي کړله که ریفرش کوئ نو ما هومره فاصله به تاسو ته واخلي نو دا کار هم تاسو کولی شئ د انټیټي په واسطه باندې وکولئ نو دلته چې دی زیات هر نوع سیمبولونه یا انټیټي ګانې شته دي چې تاسو کولی شئ د هر یو نه استفاده وکوئ که غواړئ د کاپي رایټ علامه استفاده کړئ اوس همدغه موږ او تاسو لیزر دین استفاده کولو دا کولی شئ په دې شکل باندې استفاده کړئ ګورئ زه راځم د دې نه مخکې اول امپرسنټ لیکمه د دې نه وروسته ورته وایم چې لیزر دین سیمیکالن سیف او ریفرش په دې شکل به موږ ته ښکاره شي همدغه کار تاسو کولی شئ چې د امپرسنټ هش او شپېته کوډ په واسطه باندې وکوئ که چېرته سیف کم او راشم ریفرش کم نو موږ ته به دا دواړه راشي نو تاسو هم د نوم په واسطه کولی شئ او هم یې د نمبر په واسطه باندې کولی شئ دوستانو دلته زیاتې انټیټي ګانې یا سیمبولونه دي تاسو کولی شئ د هر یو نه استفاده وکوئ که چېرته غواړئ کاپي رایټ نه استفاده وکوئ نو د امپرسنټ علامه به ورکړئ د هغې نه به وروسته کاپي ولیکئ سیمیکالن را به شئ دلته به ریفرش کې دلته به موږ او تاسو ته ښکاره شي دغه ده د کاپي رایټ د رجسټر د هر نوع سمبول لپاره سمبولونه شته دي د ین لپاره د ډالر لپاره د هر څه لپاره تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکوئ وګورئ دا زیاترینه سمبولونه دي چې تاسو کولی شئ د هر یو نه پکې استفاده وکوئ 9 نوي 2 نوي د هش علامه به ورکړئ او وروسته به له هغې نه تاسو دا کوډ ولیکئ زه دلته پکې لیکمه د امپرسنټ علامه هش 9 نوي 2 نوي سیمیکالن سیف وګورئ دلته به تاسو ته ښکاره شي ریفرش نو هماغه د تیارې علامه به تاسو ته راشي دا کولی شي زیاترینه براوزرونه یې سپورټ نه کړي دغه هر نوع قیچي غواړئ د ټیک علامه غواړئ د پیام علامه غواړئ تاسو یې کولی شئ د زړه علامه غواړئ د خطر علامه هر څه شو علامه تاسو کولی شئ استفاده یې کړئ 9 شپږ اتیا دا هم کولی شئ استفاده یې کړئ نو دوستانو دا چې دي ډېرې زیاتې انټیټي ګانې دي تاسو کولی شئ چې W3 ته مراجعه وکړئ په دې کې تاسو پیدا کړئ د حد نه زیاتې دي دلته وګورئ چې هماغه د انټیټي ګانو نومونه چې دي کیس سنسیټیو دي او دا انټیټي ګانې بیخي زیاتې دي تاسو کولی شئ دلته را پیدا کړئ او د خپلې خوښې انټیټي پکې سرچ کړئ وګورئ هر نوع انټیټي چې وغواړئ کولی شئ پیدا یې کړئ له دې نه وروسته دوستانو سیمبولونه لرو په سیمبول کې موږ تاسو ته وویلې چې سیمبول هر ځانګړی سمبول کولی شئ استفاده کړئ کولی شئ فول سیمبولونه وګورئ چې دا څومره زیات سیمبولونه دي دا ټول تاسو
کولای شئ د دې نه استفاده وکوئ. اوس که مثلا زه د دغه سمبول نه استفاده وکړم، د جمع یو سمبول ده دلته را شته ده، د دې نه که غواړئ استفاده وکوئ خو ډېر په اسانه طریقه باندې په د هند نمبر په واسطه کولی شئ، هم د خود نوم په واسطه باندې. نو کوډ ته به راشئ، د امپرسنټ علامه به ورکړئ، له هغې نه به وروسته سیم ولیکئ، جمع او سیمیکالن. دا به ریفرش کړئ، دلته به تاسو ته راشي. وګورئ دغه علامه مونږ تاسو ته راغله. نو دوستانو دلته چې دي ډېر زیات سمبولونه شته دي، د کاپي رایټ دي، د ښي طرف علامه، چپ طرف ته علامه، د هر نوع شیانو سمبولونه یا انټیټیګانې شته دي. تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکوئ چې دا چې دي ډېر اسانه دي. فقط تاسو د هغې یا نوم زده کړئ یا ډیسیمل عدد زده کړئ، نو تاسو به وکولی شئ چې استفاده ترې وکوئ. خدای دې وکړي چې دا ویډیو خوښه شوې وي دوستانو. نو په دې کې بل کوم داسې خاص مهم شی نه دی پاتې. تاسو به فقط دوه شیانه پکې مهم زده کړئ. که د دوه نه یو زده کړئ دا به انوس کوي. د انټیټي نوم، که نوم هم زده نه کړو دا خو د حد نه زیات دي. فقط به تاسو مراجعه کوئ W3 School ته چې د W3 School اپلیکیشن په سامسنګ یا انډراید تلیفونونو کې هم شته، په iOS یا آیفون کې هم شته ده. فقط به هغه ولرئ، په کمپیوټر کې هم شته ده دغه د W3 School. نو همدې ته به مراجعه کوئ، هر نوع سمبول یا انټیټي چې په کار وه فقط ورته راشه، استفاده ترې ونه وکوئ. نو تاسو ته چې زیاتې مهمې دي، یوه دانه دغه د سپیس علامه مهمه ده، لیزر دین، ګریتر دین، کاپي رایټ او نورې علامې چې هر یوه تاسو ته په کار شوله کولی شئ د W3 School نه استفاده وکوئ. نو ساینټکس یې مهم ده، ساینټکس یې په دغه شکل باندې ده. حالا مو منشه.